چېرته یاستئ سرلوړي اوسئ آباد اوسئ او بریالي اوسئ دغسې مټ کار چې موږ سره هر چا کړی دا مرسته الله دې قبوله کا خارج کې دا افغانان دي عزیزان دي زمونږه ټول په خارج کې دي او موږ سره دغه د 10 لکو یا د 20 لکو روپیو کومکونه وکړه الله د دوی دا دنیا هم ښایسته کا هغه دنیا دې هم خدای ښایسته کاندي د هسکې مینې مشکلاتو د حل دپاره زموږ فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ او یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ هغه سرچینه ده چې تقریبا 8-9 میاشتې 10 میاشتې مخکې دلته د ولسونو کار پکړی و هغه خامه پاتې وه او بیا د ورور په مرسته چې هغه د سیمټو بوجۍ راولګلې الله تعالی دی اجر عظیم ورکړه الرحمن الرحیم د قدر وړ اوریدونکو لیدونکو عزیزانو مسلمانانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو تاسو وینئ دا د تغې بند ساحه ده او د اوبو هغه سرچینه ده چې تقریبا 8-9 میاشتې 10 میاشتې مخکې دلته د ولسونو کار پکړی و هغه خامه پاتې وه او بیا د ورور په مرسته چې هغه د سیمټو بوجۍ راولګلې الله تعالی دی اجر عظیم ورکړه او څه مراد دي چې په زړه وي الله تعالی دې پوره کړه عزیزانو دا ستاسو مرسته او کومک و چې دغه ولسونه د اوبو نه برخمن شو تقریبا 4-4.5 کورنۍ ته الحمدلله اوس په کور کې بندې لګېدلي روژه ده هغه مشکل ختم دی زنانه ماشومان مردانه عیناً جوماتونو ته ورسېدې مسجدونو ته ورسېدې څوک چې اودس پکه چا چې په دې کې د موږ سره برخه اخیستي هغوی ته دعاګانې کا لاس په دعا دي الله تعالی دې په مال و حال کې برکت واچوي او دغه رور چې دغه اوس کوم کومک یې د سیمټو کړی دی د ده که مرستیا وي الله تعالی د کامله شفا ورکړه که د کورنۍ هر غړي ته تکلیف وي پاک پروردګار دې د خیر لپاره زندګي روښانه کړه او د مرضونو افتونو نه دی رب العالمین وساتي ډېره مننه عزیزانو دا ستاسو امداد ستاسو مرسته ستاسو کومک و چې نن روژه په خوله دغه ولس راوتلی دغه ځوانان او دوی خوشحاله دي دغه ذخیره باندې چې کوم ځای خام پاتې و په دې کار وکړو انشاءالله دا یې هم جوړه کړه چېرته چې یاستئ ښاد او آباد اوسئ او خوشحاله اوسئ بسم الله الرحمن الرحیم اوله شپه چې موږ ته کومې اوبه راورسېدې د بمبو د خوا نه نو داسې خړه ښوروا غوندې پکې راغله بیا چې موږ سوچ په وکړو چې کاتم دغه دی دا د سیلاوي اوبه او په دې ځای باندې سیلاوي اوبه راتلې او زموږ دا اوبه یې خړې کړې وې او موږ سره چې دغه مرسته هر چا کړي الله دې دنیا او آخرت ښایسته کړه دغسې دنیا د الله پاک نور هم ورکاندي چې دغسې ځای کې مصرف کاندي او موږ سره کومې مؤسسو زموږ هېڅ پوښتنه ونه کړه د ټولو عزیزانو کور ودان چې موږ سره یې دغه مرسته وکړه دغه مؤسسو ته موږ ډېر دغه دی دا ویل راویل وکړو خو زموږ یې کومه پوښتنه ونه کړه د دغسې مټ کار چې موږ سره هر چا کړی دا مرسته الله دې قبوله کړه خارج کې دا افغانان دي عزیزان دي زموږه ټول په خارج کې دي او موږ سره دغه د 10 لکو یا د 20 لکو روپیو کومکونه وکړه الله د دوی دا دنیا هم ښایسته کړه هغه دنیا دې هم خدای ښایسته کاندي عدالت به د ملا وي مظلومان به پسنده وي عدالت به د ملا وي د طالب په لور داسته وي هی ارمان دې مړ بنایو په ګلو هی ارمان دې بنایو دا وطن به ټول ګلزار وي هی ارمان دې بنایو په ګلو به بهار وي هی ارمان دې بنایو په ګلو به بهار
ارمان دی بنایم دا بکالی دا بکور وی دا کوچی دا بحجری وی دا بکالی دا بکور وی دا کوچی دا بحجری وی بسم الله الرحمن الرحیم زما ورونو زمونږ تاسو مخامخ ګورئ دغه کوم کار چې مونږ په خیر سر ته شروع کړو د 8 میاشتې مخکې مونږ په دې کار باندې شروع کړو د اوبو غټ مشکلات دغه 400-500 کورونه د اوبو نه نامحروم وو ستاسې په هلو ځلو باندې په مالي او بدني قربانۍ باندې دغه پرمخ دغه کار سر ته په خیر سره ورسېد الله رب العزت ته چې چا پکې مالي قرباني کړي بدني کړي رب العزت یو په لسه باندې اجرونه وغوله ورکاندي او چې چا پکې رقم قرباني کړي الله دې وزونه په آخرت باندې ورکړي د روزي مبارکه میاشت ان شاء الله د ټولو دعاګانې قبلېږي او دا کار زموږ په خیر سر ته ورسېد الله پاک دې د ټولو یو په لسه باندې بدلې ورکاندي بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو وطنوالو عزیزانو نړۍ مسلمانانو هر چا چې موږ سره مرسته کړي آباد او خوشحاله اوسئ دغه ذخیرې د دې ځینې د طاقت چینې په نامه یادېږي او دې ځینې موږ د پیپ بیولو خو دلته د اوبو لږ مشکل پیدا سو سیلاونه په راغله دغه 2 ورځې دا کام راغی دا همت او خواري وکړه هغه ځای پلستر که او پوخ سو هغه هم انشاءالله اطمیناني سو دا ټول ستاسو مرستې دي ستاسو کومکونه دي د دو د لاسي او بدني مرستې دي الله دې دو ته مجر ورکړه ما هم پکې دغلته لږ ګزار خوړلی الله دې ما له مجر راکړه دعا م رانه کړې چې زه م خرڅمه هېڅکله مې ځان له دعا نه ده کړې تاسو له مه کړې الله هم خوشحاله لره کامیاب اوسئ چې هر چېرته یاستئ سرلوړي اوسئ آباد اوسئ او بریالي اوسئ والسلام یو شپونکی به ناست